من کې علمي شخصیتونه شته خو ولې متاسفانه باندې نړیوال موږ ته بې تمدنه وایي، نړیوال موږ ته بې سواده وایي، خو ولې هغه علمي شخصیتونه نړۍ ته منګه ورکړي دي. هغه ترقي فکر ایډیا چې ده هغه موږ خلکو ته ورکړي، خو ولې متاسفانه دا چې د پردو ایډیا دلته پرمختګ کړی دی، نو اوس په دې اساس باندې افغانان ته هم داسې یو خطاب کوي که نه چې دا بې سواده دي. خو نه، موږ په منځنۍ اسیا کې داسې علمي شخصیتونه ورکړي چې هغه زموږ د علمیت او زموږ د تمدن او زموږ د پرمختګ استازیتوب کوي. نو بیا دا خوراک په څو ورکوې ته؟ دغه خوراک مختلف دی، نو ډوډۍ سره 10 روپۍ ورکوو یو ډوډۍ سره. او لوبیا؟ لوبیا هم داسې که څوک ووایي چې 10 روپۍ 10 هم ورته اچوي. بس غریبانه خوراک دی، هر څوک یې اخلي. څوک څومره حالي وایي داسې نه دی چې مثال بس څه خبره غریبانه خوراک دی، څوک 10 والي څوک 10 والي والله ورکوو. نو خېټه یې مړېږي. الحمدلله ښه دی، چاره کېږي انشاءالله. انا ګازرې اوبه تروې لرئ؟ او ګازر اوبه او د تروې خرڅوي. بیا د کوم فروشات یې ډېر دی تا په نظر؟ اوس فلحال خو داسې دی چې جمع یې که نه زمونږ دلته د چې کوم دی سیزني کار کوو، بیا وړي کې دا شربت د لیمو شملي. اوس فلحال د ګازرو پې لږ بازار ښه دی ځکه سیزن یې دی که نه، یعنې د هر شي سیزن یې هماغه شی خرڅوي. هماغه شی خرڅوو. بلکل کاروبار نه دی راځي؟ الحمدلله شکر دی. او څه نه څه ګټه کوې نه کوې؟ ښه دی شکر به چا خبره چې د کور خرچه پکې وکاږي. سلامونه او ستړي مه شئ ګران لیدونکو، الله دې وکړي ټول روغ او جوړ اوسئ. سیلاب ردوالی او سره بیا ستاسو په درانه چوپړ کې د جلال آباد ښار څخه. ګران لیدونکو نن راغلم سیمینې شپه ده، نو غواړم دې شپه کې تاسو خپرونه چمتو کړم او ښه خوندوره. نو ساحه به تاسو ته وپېژنم، بیا به لاړ شو هېوادوالو سره خبرې اترې وکړو. موږ دا مخامخ سړک څه ده انګور باغ پلو تللی، دې لاس هم بل سړک دی دا تورخم پلو تللی، او دغه لاس هم بل سړک وینئ دا لغمان اډې پلو تللی، او زه څه ولاړ یم ما مخامخ دا چوک مخابرات ته تللی، او اوس څه ولاړ یم چوک تلاشي ده. نو ګرانو لیدونکو موږ سره مل اوسئ، تاسو یو څو ښکلي ښکلي انځورونه د شپه کې د جلال آباد د ښار وګورئ، بیا به لاړ شو یو څو هېوادوال سره خبرې اترې وکړو. نو موږ سره مل اوسئ. ګران لیدونکو بیا تاسو څخه راغلاست وایم د ښار کې یو، او دلته خواته مې ورور درېدلی، بعضې خبرې اترې دوی سره لرو. موږ سره مل اوسئ. ورور ښه یې؟ الحمدلله را تاسو ښه یاست؟ شکر ماشاءالله اوسئ. بس شکر څه جوړ روغ یې. او ښکلی نوم دی که هېوادوالو ته ووایې؟ زما نوم نصرت الله شهاب دی او د ننګرهار اوسېدونکی یم. فلحال څه مصروفیت لرئ؟ څنګه ښار کې د شپه کې ګرځئ؟ زه یو لاسي کسبګر یم، دلته بلید هم کوم او دې سره زده کړې کوم د سیاسي علومو په ښوونځي کې. سیاسي علومو څوم سمستر هم ده؟ لومړی سمستر د اداره او ډیپلوماسي څنګه په خیر خلاص کوي، او هغه هدف چې لرئ هغه هدف ته ورسئ. خبرې وکړي. نو څنګه کاروبار؟ کاروبار انشاءالله ښه دی او خوشحاله یو، خپل وطن دی، خپل خلک دي او خپلو خلکو خدمت کوي. خپلې مزې دي. مزې همداسې. نو چې خرڅوئ دا د موږ ته ونه ویلې؟ همدا جرابې خرڅوو. همدا کراچۍ ده؟ بالکل همدا ده. او اوس جام دی بس خلک یې اخلي او خره زموږ هم سات دی. او بالکل. بیا دا له کوم ځای راوړئ ورور؟ دا زموږ د ماما دکان دی، هغه یې موږ له ارزانه مناسبه بیه راکوي، بیا موږ هم په خپل اندازه ګټه ترې کوو، خلکو استولو ته ګورو که نه، بیا په هغه بیه باندې ورکوو ورته. یعنې مامان عمده خرڅوي تاسو باندې، بیا تاسو هلته پرچون خرڅوئ په خلکو؟ خپله خورې وراره ورور ټول بس
هغه ته کار زمينه مساعده کړې و بس نه کار کړي د شرایطو کې زه همکاري کوي غټه خبره ده بالکل کار سو کې کنه زه هغه څوک چې یو اندازه وست کې هغه ته پیغام هم دا پرېږدم کنه چې خپل هیوادوالو ته وګیخ کته کوي کله چې وګیخ کته شي نو دلته به خلکو تر کار زمينه برابر شي او دلته به خلک ځان راحت احساس کړي بیا وای هم ته یو مړی حلال رزق پیدا کیږي هم وطن نه نزي وطن کې اوسېږي وطن په آبادی پلور به روان همداسې چې دا تجاران او شتمن خلک همداسې یو ښه احساس پیدا کړي زه به اورم انشاءالله چې نور هم دا کار هیوادوالو پیدا کړي او دا بیکارۍ کچه هم دې سره ټیټېږي او نور داسې خاص مصروفیت نه لري همدا کار ده او درس همدا درس همدا پلان دا دی وروسته به انشاءالله به ګورو بس په دې روکې چې بیا په نور نهادونو او بنسټونو کې د خپل هیوادوالو یو رښتیني خدمتګاران وګرځو خیر اوس ورور زموږ ته وخت راکړه لیدونکو هم غږ اوري که څه وینا لري او که کومه ډالۍ لري نور اعلان مننه یوازینی پیغام مې هیوادوالو ته دا دی چې تاسې خپل وطن آباد کړئ موږ داسې یو ملت یو چې موږ کې علمي شخصیتونه شته خو ولې متاسفانه باندې نړیوال موږ ته بېتمدونه وایي نړیوال موږ ته بېسواده وایي خو ولې هغه علمي شخصیتونه نړۍ ته موږ ورکړي دي هغه ترقي فکر ایډیا چې دا هغه موږ خلکو ته ورکړي خو ولې متاسفانه دا چې د پردو ایډیا دلته پرمختګ کړی دی نو اوس په دې اساس باندې افغانان ته هم داسې یو خطاب کوي که نه چې دا بېسواده دي خو نه موږ په منځنۍ اسیا کې داسې علمي شخصیتونه ورکړي چې هغه زموږ د علمیت زموږ د تمدن او زموږ د پرمختګ استازیتوب کوي نو له هیوادوالو مې هیله ده خپل وطن آباد کړئ خپل وطن ته راشئ او دلته کار وکړئ یو بل وزغمئ تر څو یو خوب متولي وکړو په افغانستان کې یو بل ته شانه ورکړي تر څو وطن جوړ شي خدمت پیغام خیر اوسې لالا مننه زموږ ته وخت راکړه خیر اوسې ګران لیدونکو اندې ښار کې تر راځه لالا ته جوړې دا د ښه ده څنګه دې ماښام کې راوتی چی کوې ته کاروبار کوم هګۍ خرڅوم هګۍ خرڅوې دا هګۍ تا ته څو راځي څو یې خرڅوې څو ګټه کوې دغه که مونږ ته ووایه 8 روپۍ راځي او په 10 یې خرڅوه 50 روپۍ ټول قالب کې پاتې کېږي 50 روپۍ دا څه جوشه ګاز مصرفېږي بیا دې مصارف څنګه کېږي دا بیا چې دې ځنم پیسې وړي بیا ګاز اچو لرګي الو په دې باندې په دې پیسو باندې بیا یو څه پاتې کېږي درته او کار نه دې راځي او څو خو به دلته شی نه وایي امارت له خوا نه یعنې ولې کار د هګۍ خرڅوې نه هېڅ شی هم نه وه مونږ ګرځو هګۍ خرڅوو بس نور ځو کور ته او پلار دې څه کار کوي پلار مې رشکه چلوي رشکه چلوي او مشر د کور ته یې نه یا مشر ورور لرې او هغوی څه کار کوي هغه یو دی هغه لغمان اډې کې سبزي خرڅوي نو کور هم کرایي دی د خپل کرا کرا ده بس الله دې دلته خپل کور درکړي او درس هم وایې او څوم صنف کې پنځم کې او و اته څو کېږي و ته 15 بیا دې مننه ورور کامره ده بخیر ښه ورور چې وکړو موږ داسې خدمت یې خیر اوسې ښه مننه وخت الله دې کار کې برکت واچوي کامیابه اوسئ ګرانو لیدونکو موږ سره مل اوسئ تاسو جلال آباد د ښار یو څو ښکلي انځورونه وګورئ موږ سره اوسئ بیا به یو بل ورور سره ودرېږم بعضې خبرې به هغوی سره هم وکړو ګرانو لیدونکو بیا هم تاسو ته ښه راغلاست وایم جلال آباد ښار کې وم دلته ورور هم ده لوبیا دي او نور نه پوهېږم چې دي ورسره خبرې کوو معلومات اخلو دې لپاره هم څنګه دي فروشات یې موږ سره اوسئ ورور ښه یې السلام علیکم ښه جوړې علیکم السلام او ښکلی نوم دې که موږ ته ووایې زما نوم زاهدین دی ورور زاهدین الله خو نو ته د سودا هم خرڅو لږ خبرې به هم وکړو مهرباني څنګه د کاروبار الحمدلله ښه دی شکر بیخي چې لرئ تاسو مونږ لوبیا هم لرو او چولې هم لرو چولې هم لري نو څونه وخت کېږي دا کاروبار کوئ استاد قرضې اول دور نه لګیم د کار کوو نو ها یعنې نو 20 کاله کېږي انشاءالله شل کاله کې انشاءالله بس څنګه ده خرڅېږي نه خرڅېږي الحمدلله ښه شکر دی بس یو چاره روان دي حلال رزق ورځ دلته پیدا کېږي یو څه انشاءالله او انشاءالله پیدا کېږي څونه تر څو کار کوئ دلته استاد تقریبا سهار چې مونځ وکړو سبا یې وختي که نه جمع وشي نو راځو کار ته اوس کار لګو نو
تر شپې تر تر څو اته نیم 9 بجو پورې کاري. او د ځکه څه ولاره آیا د جن کرا ورکه سې حساب ده؟ نه ورو رئیس کرانه ورکو بس دولت ټولو ته زی ورکړه مونږ هم ناستو. ها دا خدا بیا نه کرا ده نه چبل نو بیا دا خوراک په سو ورکه ته دا خوراک مختلف دی نو ډوډۍ سره 10 روپۍ ورکو یو ډوډۍ سره او لوبیا لوبیا هم دسي. که څوک وایي چې 10 روپۍ 10 مرته اچوي بس غریبانه خوراک د هر څوک اخلي څوک سره علي د سینه دی چې مثال بس څه خبره غریبانه خوراک دی څوک شلو علي څوک لسو علي والله ورکو مونږ نو خېټه مړیږي او الحمدلله خیر چاره کیږي ان شاء الله. دا خیر وسلاله وخت به ډیرو نه سم سره خلک زیو راځي بس سلامت ته کوم نه لري مسولینو ته غږ دی اوري بس الله دې وکړي چې موږ سي وطن کې قرارې راشي پوښلې دغه باندې خوشحالي مونږ خیر اوسه او هغه ورونم سه وطن نه بهر دی هغه دې غږ اوري که شی وای وته بس الله دې خپل وطن دراولي خپل وطني او خپل وطن ګل وطن خیر اوسه الله دې وکړي چې وطن بیر د آباد شي زموږ الله مهربان ده توکل په خدای ان شاء الله. خیر اوسه ورور خیر ګران لیدونکو ورور هم لک شانت بندو نو باز خبره مو سره وکړې نو تاسو سو انځورونه خپل خوري دي جلال آباد د خار وګورئ هم د روان یو وړاندې به بل ورور سره خبرې وکړو موږ سره مال اوسه. ګران لیدونکو د جلال آباد ښار کې یو او دلته مخواته ورور درېدلی دوی ګازرې اوبه په خیال مې او تروې خرڅوي د دوی سره بعضې خبرې اترې لرو موږ سره مال اوسئ. ورور ښه السلام علیکم ورته ښې خیریت دی جوړ یې خدمت دی شکر خیر اوسئ خپل صحت د ښه ده الحمدلله خپله خاص دی خیر اوسئ ورور خیر دی غواړو او لیدونکو ته که ځان وپېژنئ زه ذبیح الله نومېږم اصل کې د لغمان یم او اوس فی الحال چې دی همدا جلال آباد ښار کې اوسېږي د انګورباغ کې دلته به کار هم کوئ همدغه ځای کې کار کوو. ها ډېر نو څو بجې راځي څو بجې ځي؟ یاره سهار داسې 6:30 بجې کور نه راوځو خو زموږ دوکانداري بیا دلته لږ ټیم غواړي لږ صفایي ده دا ګازرې سپینو که نه بادرنګ مادرنګ نو داسې لکه 8 بجې 8:30 بجو پورې موږ خپل کار جوړو بیا هغې نه بس خپل چای ناشته کوو فروشات کوئ بیا خپل پروسات ورته تیاره آماده ودرېږو. انا ګازرې اوبه تروې لرئ او ګازر اوبه دي او دا تروې خرڅوو. بیا د کوم فروشات ډېر دی تا په نظر؟ اوس فی الحال خو داسې دی چې جمع دی که نه زموږ دلته د چې کوم دی سیزني کار کوو بیا وډي کې دا شربت د لیمو شملي اوس فی الحال د ګازرو پې لږ بازار ښه دی ځکه سیزن دی که نه یعنې د هر شي سیزن یې هماغه شی خرڅوي. هماغه شی خرڅوو بلکل کاروبار نه راځي الحمدلله شکر دی یو ډېر څه الله څه ګټه کوي نه ښه کوي دی شکر به چا خبره چې د کور خرچه پکې وکاږي کور وچه سودا راوځي نو په او بلکل به داسې دی چې جمع دی که نه دومره ورځې م لنډې دي افغانستان کې به د زمې کې کار ټول په ټپه ده عموما دا خبره خو صحیح ده خو موږ بیا هم شکر دی د الله نه راضي او د خپل د لاسو خو کار دی که نه بس څه قسمت کې الله یې راکړي خیر اوسې ورور نو او داسې تروې سره داسې بولاني میخي ول بیا ښه نه کېده الله بولاني دلته څوک دومره نه خوښوي بس دلته جلال آباد کې نه خوښوي؟ نه وړي که زما دلته ساس همدا د شملو کار دی تقریبا 2 کار زه په همدغه ځای کار کوم او وړي کې شملې خلکو موضوع مې کې دغه ګازر او مالټو که نه بیا مانو دې چې کرا ورکوي نه کرا میرا نشته دی دا کراس نشته بیا دی ښه ده نو کرا میرا دی په دې ساحه کې څوک نه ورکوي یا کابل کې خو دغه جینم 4-5,000 روپۍ اخلي وراشتري دلته هم شته خواږه خو دې ساحو کې دا خبرې نشته دا بیا خري دلته زموږ خپل ډنډماران دي همغه ډنډمارانو ته پیسې ورکوو بس خبره او نه خو به مزاحمت نه کوي نه 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 انشاءالله بالحال تا خبره نشته خیر اوسې ورور زموږ ته وخت راکړه نه نه خیر مسؤلین د غږ اوري وادوال که څه وینا لري کامره د په خدمت بس عبادتوالو ته دغه دغه چورور قلار خپل د وطن سره مینه پیدا کوي او قلار په خپل وطن کې اوسېږي که سخت او که آسان هم دلته به انشاءالله الله به خپل رحم راولي سخت پسې آسان وي یا الله پاک امتحان ده بس تیریږي خیر اوسه خیر اوسې ورور مهرباني ښه وخت ګرانو لیدونکو اندې ښار کې یو ځو انداسې وړاندې داسې یو څو انځورونه ښکلي ښکلي د جلال آباد د ښار وګورئ موږ سره مل اوسئ
ګرانو لیدونکو بیا هم تاسو ته راغلاست وایم د جلال آباد ښار کې یو دلته ورور سره هم درېدلي وو ګرمې ګرمې او تازه تازه سمبوسې پخوي نو دوی سره بعضې خبرې اترې لرو موږ سره مل اوسئ ورور ښه یې شكر الحمد لله روزه صحت د ښه ده بخير الحمد لله بس شکر څه جوړ و روغ یې لیدونکو ته که ځان وپېژنې ښکلی نوم دې واخلې نوم مې میر الله فقیر زیده د لغمان ولایت ننګرهار ولسوالۍ د نورلام صاحب درې اوسېدونکی دی فی الحال جلال آباد کې ژوند فی الحال جلال آباد کې ژوند کوم او مسافر یم مسافر یې یا کور هم ده نه مسافر یم یعنې کور هم لغمان کې دلته کار کوي او کورم لغمان زه خیر دا مسافرین تېرېږي خپل وطن دی پروان کې انشاءالله یا لغمان کې یا جلال آباد کې انشاءالله هیڅ مشکل نشته او دا ورور دې څه کېږي خواته دا مې خوری دی خوری ده او تا سره به کار کوي او دلته کار کوي شاګرد دی چې معاش ورکوي که نه او معاش ورکوم دی نو سمبوسې پخوې څه وخت راځي څه وخت تر څو بجو شپو یې که دا موږ ته ووایه موږ مازدیګر اذانونه چې وشو بس راځو او تر ماسختانه پورې دلته 8 بجې پورې یعنې بله مازدیګره راځي او بالا مازدیګر راځو سبا یې نه راځي نه سبا نه دا کار څنګه شکر الحمدلله کار دې گزارم کیږي خرڅېږي او بهتر الحمدلله که تاسو خورئ ګرم ګرم یې پخه کړي بس نوش جان کوي بال له کامرې به بیا وخورو زه په خدمت کې انشاءالله نو دا نه په څو دي دا که موږ ته ووایه دا دانه 10 روپۍ دې مابین کې نو کچالو اچوي که نه او دې مابین کچالوان کچالو اچوي او دې ځي کې چې درېدلی دي چې کرا ورکوي نه دې ځای کې رانه ورکوم دا انډیوال هم دی دا دکاندار او دې ویلې دا مازدیګر نه بعد راشي دلته وزرې کې انشاءالله څه مشکل نشته خیر اوسې ورور کور دې ودان نو که څه مشکل لرې مسؤلین دې غږ اوري هېوادوال کامره دې په خدمت ډېره زیاته مننه صرف د امنیت په باره کې لږ هغه کې انشاءالله امنیت خو نن سبا ډېر ښه دی او دا تعلیم په باره کې لږ توجه ترې نه غواړم دا جنکیانو تعلیم باید بس دغه څه خوشې دي حکومت هم حکومت ده او موږ ته یو شی دی هغه وخت هم سمبوسه خرڅول اوس هم سمبوسه خرڅول نو رښتیا وایي صرف دا تعلیم په باره کې چې تعلیم خوشي کې دا جنکیانو ته اجازه ورکړي باید موږ جنکي ډاکټرو ته هم ضرورت لرو نارینه ډاکټرانو ته هم ضرورت لرو باید تعلیم مختلف نو رښتیا وایي دا ښځینه نه وي ډاکټران دا قابلګان موږ له کومه کوو مجبور سو وطن نه بهر لاړ شو که نه خیر اوسې ورور څه موږ ته هم وخت راکړه مننه ورور نور که هېوادوال هم څه وطن نه بهر دي که څه وینا لري کامله دی ټولو ته سلامونه وړاندې کوم خدای دې خیر وطن ته راولي چې وطن کې سوله او امن آبادي به پکې راشي بس خپل وطن هم ګل ګلزاري راشي دلته به ژوند تېر کړي خیر اوسې لالا نو موږ ته که څه خدمت وي مننه ورور خیر اوسې موږ ته هم وخت په وخت راکړه مو غواړم مننه ګرانو لیدونکو دا وایي زموږ د نن ورځې خپرونه د جلال آباد ښار څخه چې د شپې تاسو مو تقدیم کړه نو تر بلې خپرونې چې زه سیلاب رضوان ستاسو په درانه چوپړ کې له کونړ څخه ستاسو په چوپړ کې حاضرېږم تاسو په الله سپارم موږ سفر هم همداسې ادامه لري نو فعلا خدای په امان بیا به کونړ نه تاسو په خدمت کې حاضر یم